دا راته ووایه چې په دنیا کې د ټول نه بدقسمته کوم انسان دی؟ یاره دا خو به دجالي نه یو کټېرې کته چمتې غوشان ورځې بله چمته ګیا چی پی بیت څوک دواړه بالي دیبي به دواړه به دې سوی چې نیم نیمو لږ سوچ دا راته ووایه چې ښه کوم څیز دی د خوړو نه دی بیا هم خلک خوري زهره لږ سوچ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم داسې ځان جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګري جاز بونیری تاسو ګورئ د جس لټون په ډېره موده پس موږ ستاسو دپاره راوړلی یو نوی پروګرام د کامن سینس سوالونه د خندانه ډک پروګرام دی پروګرام در سره مخکې ضرور شیر کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ښه نامه زما نوم حزام خان جی تعلق د دې ګاګرې سره یو تعلق سوال درنه کوم جواب به راکړئ او یو کې دا راته ووایه چې په دنیا کې د ټول نه بدقسمته کوم انسان دی؟ یاره دا خو به دجالي نه لږ سوچ ته وکړه بس دا خبره هم ټیک ته چې وادي نه ګړی وادي نه کړه بدقسمت لږ سوچ ته نور هم وکړه نه نور وته نشو کولی بس یو څو شعرونه ډالۍ کړه شعرونه خو به یو شعر به درته ووایم په ظاهر لباس دوکه د سړي مشه په ظاهر لباس دوکه د سړي مشه منځ ګوره چې چغزي کومه ټاکه ډېره لا زبردست نو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ښه نامه عادل شاه تعلق کلپاڼه سره یو سوال درنه کوم جواب به راکړئ دا راته ووایه چې ها کوم جاندار دی میخونه خوري او پروا یې پیني نو دا خو سټکې دی نو جاندار یاره آسان سوال دی لږ سوچ ته وکړه آسان سوال دی دا راته ووایه چې یو کټېرې کته چمت د غوشان ورځې بله چمته واښه چې پی به څوک دوباره وایه سوال یو کټېرې کته چمتې غوشان ورځې بله چمته ګیا چې پی به څوک دواړه بالي دیبي به دواړه به دې سوی چې نیم نیمو لږ سوچ ته وکړه بله چماله ویلي چاته ګټې خو دغه نه کېږي پی نه کېږي لږ سوچ ته وکړو یو څو شعرونه ډالۍ کړه شعر نه راځي ټپه هېڅ نه درځي کم عقل یم بولی یم څه درځي څه لطیفې څه درځي هېڅ نه راځي څه سره یې شوق دی زما خو یاره هېڅ شوق نشته شوق دی ختم شوی دی وجه وجه دا ده چې بس دې خلکو ته ګورم نو دا جنګونه دي پکې دا دغه دي پکې پرځول دي پکې دې سره مې دې ته مې سمې نشته ستاسو یو جهان مننه نور تپوسونه کوي چې دوی سوایي یو بل شهزاده ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ښه نامه زما نوم عرفان علي جی تعلق د کلپاڼه یم کلپاڼه یو سوال درنه کوم جواب به راکړئ او کوه دا راته ووایه چې ها کوم څیز دی د خوړو نه دی او بیا هم خلک خوري څنګه خوړو نه دی ښه کوم څیز دی بیا هم خلک خوري چې د خوړو نه خلک ولې خوري لږ سوچ ته وکړه کوم څیز دی زه هم دا ځایم چې لکه هغه شی څه خلک خوري د خوړو نه مې د خوړو دی لږ سوچ ته وکړه مړه ما سلیمان خرابول مه کوه لکه ټیک دی نه درځي ډېره نه راځي یو څو شعرونه ډالۍ کړه شعر شعر څه ووایم اوس ما له وختې ډېر شعر راته اوس راویر شو نه راځي السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو ښه نامه زما نوم سید احمد خان دی جی تعلق کلپاڼه سره کلپاڼه سره که څوک په خوبه بهر یي یا د کتونکو د څه پیغام لري زما خو ډېر ملګري په بار ملک دی تره زامن مې دي ټولو ته دوا سلام او الله تعالی دې ښاد او آباد ساتي الله تعالی دې په ډکو منګلو باندې واپس راولي په خپل مقصد کې الله تعالی کامیاب کړي ځکه چې دا زمونږ د کم خلک چې دلته دي دغه مسافرو خلک ټول دلته وي هغوی یو تلي او ټول کور یې پرېښي د هغوی دپاره تلي ګډ اختر را روان دی مبارک بس هغوی ته په اډوانس کې غټ اختر مبارکي وایم ستاسو یو جهان مننه ډېرې ښکلې ښکلې خبرې سوال درنه کوم جواب به راکړئ بالکل دا راته ووایه چې ښه کوم څیز دی د خوړو نه دی بیا هم خلک خوري زهره لږ سوچ ته وکړه بس کړ مې دی هر څوک یې نه خوري کنه دا خو هر څوک خوري د خوړو نه دی لکه بیا هم خلک خوري که نه نو دقه دی که نه خوړو نه دی خو خلک یې خوري او زما د طرفه ټولو مسافرو ته لوی اختر ډېره ډېره مبارکي कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकात चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने जो जिगर में उतारा क्यों तेरे करीब
नाम तेरा, क्या तू